او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی بس دغه یو ټوپک خانه خراب په ورپسې کا هاي بیا وای سرجي دا شعرونه بیا وای حجرې ته خپل رباب او منګې راوړه امن پالا د جنگ د فلسفې هر یو کتاب په ورپسې کا او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی بس دغه یو ټوپک خانه خراب په ورپسې کا ته هزار زر مرور شوې ما هزار زله په خوله کړې ته هزار زله مرور شوې ما هزار زله په خوله کړې زه چې یو ځل مرور شوم تا د ژوند لارې جدا کړې سبه اقصاد د چا د اوښکو وکړې سبه اقصاد د چا د اوښکو وکړې چا چې په ژوند چرته جړلې نه وي سلامونه نیکې هیلې احترامات ګلالو ملګرو زه یم ستاسو ورور اوس یم تنها هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ملګرو نن ډېر زیات خوشحاله یم راغلی ما د دوست محمد طالب جان صاحب سره کوم چې د الماس خانم او د کامران والد صاحب دی هغې سره دا ټیم ناست یم په خپله باندې ډېر زیات خوشحاله یم او دا د دې شعرونو خالق دی کوم چې تاسو سره ما وړاندې کړو ملګرو دوی سره به دوی نه به شعرونه هم خوندور اورو او غواړم چې دوی ته دا پوښتنې ته مو وکړم چې ستاسو تر دې دمه څو کتابې چاپ شوي دي ستاسو کوم کتابونه دي څه نومونه دي کوم را روان دي سرجي ټول نه وړاندې زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې موږ ته ټایم راکړ شکریا مننه او هر کله راشئ چې زموږ پوښتنه مو وکړه او دا تاسو لکه تکړه خلک چې دې غر ته پر ما پسې ځان راورسه او زما انټرویو او زما حالات اورئ خلکو ته ورکوئ سرجي ډېر زیات خوشحاله یم تاسو سره ناست یم غوښتل مې چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې ستاسو تر دې دمه څو کتابونه راغلي دي او کوم کتابونه مو دي او مخکې مو څه خیال دی را روان کتابونه مو کوم دي نومونه یې څه دي خوشحاله اوسئ زما خو د بچپن نه د شعر و شاعرۍ او د ادب سره واسطه ده نو لکه ډېر لیکل نه کوم خو چې هغه کم دي نو تقریبا شپږ کتابه مې تیار و چې 3 پکې چاپ دي او 3 ناچاپه دي کوم چاپ شوي کتابونه دي په هغې کې 2 د نثر دي 2 د نظم دي 1 د نثر دی لټونو خیالستان او د پاسون انګازې دا 3 کتابه چاپ دي بیا دې نه علاوه 3 ناچاپه دي هغه هم چاپ ته تیار دي لپه ملغلرې هغه نثر دی او بیا ورپسې بل دغه شانته شعري ټولګه د نوم مطلع نه دی کېښودی او بل هم نثري ټولګه د نوم مې ورته کېښودی خو خو لکه په دې میډیا باندې نه یم او بیا هغه وخت سره که بدلون وغواړي نو بیا سړی وي هغه کتاب یې څه شو چې کوم نوم یې یاد کړی و نه د مخکې د نوم نه په ګوته کوم دا شپږ کتابه زما تقریبا لکه تیار دي 3 د نثر دي او 3 د نظم دي سجدي کې اوس راغلي کوم کتابونه دي په دې کې د لټون په 97 کې چاپ شوی دی بیا د خیالستان چاپ شوی دی دا نثر دی دا په 2013 کې چاپ دی بیا د پاسون انګازې کتاب چې دی نو لکه دا هم تقریبا دې کال کې چاپ شوی دی یقینا مرګرو دغه شعرونه ما خپل باندې اوس واورید او خپل باندې دغه معلومات شو سرجي مونږ ته و چې دغه شعرونه چې کوم دي دغه زما دي سبه احساس د چا د اوښکو کړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي ته هزار زر مرور شوې ما هزار زله په خوله کړې زه چې یو ځل مرور شوم تا د ژوند لارې جدا کړې دغه شعرونه ټول د دوی دي سرجي په دغه شعرونه مونږ ما خپل باندې د ډېر وخت نه اورېدو خو دا ماته معلومات نه و چې دغه شعرونه د چا دي په دې باندې تاسو څه وایي نو بس دا خو لکه داسې ده چې ډېرو شاعرانو ولا خپل نومونه ورکړي خپل تاسو په دې باره کې څه وایي دا داسې خبره ده هغه د رحمان بابا یو شعر یا نه خلک چې شعر واوري په رحمان بابا پسې وروته پیګنه یا داسې یو شعر چې هغه لکه د هغې خالق او تخلیقکار نه معلوموري کې جوړ سړی په ځان پسې لیکي بهرحال لکه زما خو شاعري ده نو زما پکې سوی یم زما خو دا سیده ساده خبر چې زما خیالات دي او زما د نورو خیالاتو سره هم آهنګ دي نو زه ځکه وایم چې زما شاعري ده ډېرې زیاته مننه سرجي ډېر زیات خوشحاله یو تاسو سره ناست یو غواړم چې تاسو خپل شعرونه کلامونه یا نظمونه هر څه چې زموږ سره او زموږ د مینوالو سره شریک کړئ دا مې غواړم تاسو ته حواله کړم بالکل حواله شعرونه دي حجرې ته خپل رباب او منګې راوړه امن پالا حجرې ته خپل رباب او منګې راوړه امن پالا د جنگ د فلسفې هر یو کتاب په اور پسې کا او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی بس دغه یو ټوپک خانه خراب په ورپسې کا بیا ووایئ سرجي دا شعرونه بیا ووایئ حجرې ته خپل رباب او منګې راوړه امن پالا
د جنگ د فلسفې هر یو کتاب په اور پسې کا او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی بس دغه یو ټوپک خانه خراب په اور پسې کا هاي هاي ډېر ښکلی ډېر او یو غزل او رباعي به ته ورشان ته ووایم جی ما راڼه راڼه خوبونه ولیدلي ما راڼه راڼه خوبونه ولیدلي تا ویلي و مدام تعبیر تور دی خو چې راڼه راڼه خوبونه مې رښتیا شو چې راڼه راڼه خوبونه مې رښتیا شو په دې پوه شم چې ستا زړه د تیارو کور دی نو غزل دی چې نه دلته زمون خولې دي د شرابو د کبابو نه دلته زمون خولې دي د شرابو د کبابو نه هلته یو مونږ سیال د نیم لغړ اهل کتابو نه دلته زمون خولې دي د شرابو د کبابو نه هلته یو مونږ سیال د نیم لغړ اهل کتابو او ولس غواړي رڼا ته د تیارو کروندګري ولس غواړي رڼا ته د تیارو کروندګري مولا ذهن دی ووینځه د عقل په تیزابو ډېر ښه ډېر مزیدار ډېر ښکلی ډېر مزیدار او شعر بیا ووایه ولس غواړي رڼا ته د تیارو کروندګري مولا ذهن دی ووینځه د عقل په تیزابو او د امن د مذهب نه قام په بله بله بیایي د امن د مذهب نه قام په بله بله بیایي محراب منبر نیولی دی یو څو خانه خرابو هاي ډېر ښکلی ډېر مزیدار څلوېښت کاله کور کلی ولس د جنګ خشاک شو او پښتون چې لیونی نه شو مضبوط دی په اعصابو او مدام جام را کړی په مسکا په سرو لاسونو مدام جام را کړی په مسکا په سرو لاسونو خوندونه مې اغستی د اوبو نه د شرابو هاي بیا ووایه دا شعر مدام جام را کړی په مسکا په سرو لاسونو او خوندونه مې اغستی د اوبو نه د شرابو او حلال نشې هم شته چې قدرت شي مهربانه حلال نشې هم شته چې قدرت شي مهربانه دا ځنې ځنې شونډې پیمانې وي د عنابو هاي ډېر ښکلی ډېر مزیدار او ګران ځکه په هر چا دي چې هر چا ته وایي ستایم ګران ځکه په هر چا دي چې هر چا ته وایي ستایم دا ښکلي نورې نه لري وزرې د سرخابو ډېر ښکلی ډېر مزیدار او توجه طلب شعر دی حیران یم خدای به څنګه دوی ته مخ د حورو ښایي حیران یم خدای به څنګه دوی ته مخ د حورو ښایي چې دلته یې سېزلي دي مخونه د ګلابو ډېر ښه ډېر مزه ډېر ښکلی بیا ووایه شعر حیران یم خدای به څنګه دوی ته مخ د حورو ښایي چې دلته یې سېزلي دي مخونه د ګلابو او مېرمنې پښتنې ملالې ځکه سرتورېږي مېرمنې پښتنې ملالې ځکه سرتورېږي چې دغه لنډغر تربیه کړي بې حجابو ډېر ښه ډېر مزیدار ډېر ښکلی دا بیا ووایه شعر بیا ووایه مېرمنې پښتنې ملالې ځکه سرتورېږي چې دغه لنډغر تربیه کړي بې حجابو مقتدا دښمن که زما سر ته ودرېدلی طالب جانا دښمن که زما سر ته ودرېدلی طالب جانا د اس نه غورځولی یم خپلو همرکابو د اس نه غورځولی یم خپلو همرکابو د کوه قاف خاپیری ستا جوړ دی د کوه قاف خاپیری ستا جوړ دی چې زلفې لنډې که اوږدې ساتي تا ته د زړونو ښکار سکار نه دی تا ته د زړونو ښکار سکار نه دی که سترګې وي پردي غمونه ورته خپل ښکاري او طالب جان خلکو ته پاگل ښکاري پردي غمونه ورته خپل ښکاري طالب جان خلکو ته پاگل ښکاري الله ګواه دی په زړه لاس دمه په اننګو کې چې ول ښکاري او یو ښکلی مخ له ښاره کم نه دی یو ښکلی مخ له ښاره کم نه دی په یو ښایسته مخ کې نور سل ښکاري ډېر ښه ډېر مزدار بیا ووایه شعر یو ښکلی مخ له ښاره کم نه دی په یو ښایسته مخ کې نور سل ښکاري او چې مې د قام په مینه رنګ نه وي ما ته نیمګړی خپل غزل ښکاري چې مې د قام په مینه رنګ نه وي ما ته نیمګړی خپل غزل ښکاري او بله ورځ داسې پېښور واخله بله ورځ داسې پېښور واخله څنګه چې ړنګ درته کابل ښکاري بیا ووایه دا شعر
بله ورځ داسې پېښور واخله څنګه چې ړنګ درته کابل ښکاري او چای په سپینه لمن داغ کېښو چای په سپینه لمن داغ کېښو پښتون په خپل کاله کې غل ښکاري او یا دی لا اوس هم ځنګلي انسان یا دی لا اوس هم ځنګلي انسان یا یې په زړه راته ځنګل ښکاري او خپل اولسي بشري حق غوښتل خپل اولسي بشري حق غوښتل دلته د پیر مذهب کنځل ښکاري خپل اولسي بشري حق غوښتل دلته د پیر مذهب کنځل ښکاري او ګرځم د دې دور اتل ګورم ګرځم د دې دور اتل ګورم نه باچا خان شته نه اجمل ښکاري ګرځم د دې دور اتل ګورم نه باچا خان شته نه اجمل ښکاري او د طالب جان د کور تپوس وکئ د طالب جان د کور تپوس وکئ په پورې غر اورونه بل ښکاري په پورې غر اورونه بل ښکاري شکریه دا ترمې ترمې شونډې به مو ترمې شي مرګرو تر څو چې وي ساقي د دې جامونو څوکیدار دا ترمې ترمې شونډې به مو ترمې شي مرګرو تر څو چې وي ساقي د دې جامونو څوکیدار ساحل دا منم چې ستا شړای شړوله ساندي خپل شال به پکې بایلي د شالونو څوکیدار سرجي یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره مصروفیاتو کې خو موږ له ټایم راکړه مرګرو دا وه زموږ د نن خپرونه تر بلې خپرونې پورې ماله او د زما ملګري زما ورور حضرت ګران نه ورکوي اجازت چې چېرته هم یې ښاد اباد او بریالي مو غواړم د لوی الله په امان